ما ویل یم به د څو شپو مسافر خبر نه وم چې به یم د کلو مسافر. سلامونه، مینه، احترامات، ستړي مه شئ درنو لیدونکو، بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم زما یوټیوب خپرونو ته. قدرمنو دوستانو، مسافري ده، د مسافري شپې ورځې دي چې موږ یې د امریکا په آیوا ښکلي سټیټ کې تېرو. سیدر راپرډس کې یو. دلته کرک ووډ په نوم باندې ډېر ښایسته زړه راښکونکی ښار دی چې زموږ او ستاسې د ګران خوست نه یو ښکلی هېوادوال مو دلته شپې ورځې تېروي. دې بلنه راکړې ده، زما په څیر باندې ډېرو افغانانو ته بلنه ورکړې ده. نن یې ډېر ښایسته بنډار برابر کړی دی چې په دغه بنډار کې به موږ خبرې اترې ولرو، ټوکې ټکالې به ولرو او د دې په څنګ کې افغاني خواړه هم لرو. غواړم چې د دې د سفر جالبې خاطرې ټوکې ټکالې تاسو سره شریکې کړم او غواړم چې دغه بنډار له تاسو سره هم شریک کړم ځکه مسافري ده، بیا امریکا ده. نو امیر الله نومیږي، دې موږ ته بلنه راکړې ده، ټول مېلمانه راغلي دي، ناست دي. نو غواړم چې دې هر یو سره تاسو معرفي کوم. سلام دې ټول ته ورسېږي، ټول ستړي مه شئ. امیر الله ته ستړی مه شئ. کامرمینه ته خو مخته راشئ که نه زړګیه څال لري، صحت دې څنګه دی، وخت ژوند څنګه تېرېږي، ستا د دعوت نه ستا د مېلمستیا نه ډېره زیاته مننه. خپل کور دی قربان. امیر الله به تاسو ته ځان معرفي کړي. دا د ښکلي خوست دی. مهرباني وکړئ لیدونکو ته ځان معرفي کړه. سلامونه، نیکې هیلې دوستانو. زه امیر الله د خوست ولایت اوسېدونکی یم. نو دا مېلمانه راغلي دي، نو ما څه مړیو ته سیخه کړې ده. مړی په ترتیبات یوه خوشحالي وه، نو هغې په نسبت مو سیخه کړې ده. مړی چې دې سیخه کړې ده دا ووایه چې ډنډکی دی او که نه ډنډکی دی، ډنډکی دی، افغاني خواړه دي. نو دلته خو شکر دی خېټه مې ډېره زیاته غټه شوې ده. ځینې کسان وایي مفته ډوډۍ دې په افغانستان کې هم خوړله، اوس یې وایي په امریکا کې. زه ورته وایم چې بس دا د الله تعالی کارونه دي چې زموږ رزق هر چېرته لیکلي وو ورپسې روان شي. ډنډکی دی، ټیم درتلا شي، ډنډکی دی، نور افغاني خواړه دي، دا به ګډه راسره په ګډه به سره خورو. امیر الله سره به نورو ټوکې ټکالې کوو. راځئ دې نورو مېلمنو سره زه تاسو معرفي کړم. زموږ بل ګران ډېر پیاوړی بااستعداده دوست مو دی چې مجازي نړۍ کې ډېر زیات بوخت وي، چې تل موږ سره خبرې اترې کوي. ځینې کسان چې په پبجي باندې ډېر زیات روږ دي وي، دا په مجازي نړۍ کې ډېر روږ دی. ملګري دوستان انډیوالان ډېر زیات لري. دا چې ګرلفرینډ یې ډېرې لري که دا به د دې سره خبرې اترې وکړو. زړګیه ته ستړی مه شې، ځان دې لیدونکو ته معرفي کړه. کامرامین صاحب ته لږ ذره کم سلامت اوسئ. په اول قدم کې خو ټولو دوستانو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم، په دې هیله چې روغ او جوړ صحتمند به وئ. نوم مې محمد آصف ده، د خوست ولایت اوسېدونکی یم. فعلا دلته په امریکا کې د مسافرۍ شپې ورځې تېروم. مسافرۍ ژوند څنګه دی، زندګي څنګه ده، او سیدر راپډس کې دغه ښار کې چې تاسې اوسېږئ، دغه کوم ځای چې دا سیم نوم چې دی، دې په اړه که راته یو څه معلومات راکړي. الحمدلله مسافري یو څه اندازه سخته وي، خو بیا هم موږ سره زیاته اندازه هېوادوال راسره دي. ډېر زیات خوشحاله یو دلته. ژوند نورمال تېرېږي، بس هر څوک مصروفه دي په خپلو کارونو باندې. نو زیات په دې خوشحاله یو چې تاسو دلته راغلی او تاسو سره مخامخ یو، دا خو لا خوشحالۍ دي زموږ لپاره. مجازي نړۍ کې څنګه ډېر زیات بوخت یې؟ رښتیا راته ووایه چې څونه وټساپ ګروپونه لرې، څونه فیسبوک ګروپونه لرې، دا څنګه بوخت یې؟ دا خو ووایه. قربان داسې ده والا بعضې وخت ساتیري ښه وي که نه، ساتیري کوو. نو خو داسې نه ده چې موږ کوم بزنس لرو په مجازي نړۍ کې. ما ویلې چې تجارت دې شروع کړی. نه 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 قربان قربان قربان. دا بل داسې ده، د خلکو سره زموږ کومک چې ده دغه اولویت ده که نه. مقصد خلکو سره کومک کوو په هره برخه کې. یو دا نه ده چې مقصد زه په ټیک ټاک کې راځم یا په فیسبوک کې راځم یا په ټویټر کې راځم. مقصد چې دا خلکو سره کومک کوو په دې خاطر چې دلته نابلده دي، نوې راغلي دي. مقصد دوی سره کومک کوو په دې خاطر بوختوالی زیات وي. ډېره زیاتره جلکیانې دي که هلکان؟ والا نو څه به درته په دې کې به څه درته ووایم، والا کمښت یې نشته. هم خورکیانې دي، هم ورونه دي.
کومک کوو. فورګانې دې کړلې اوس څه نه وایم درته بیا صحیح دی. او نه انشاءالله بېغمه اوسېږه هغسې نه فقط دومره غواړو چې دوی سره څه شی وکړو کومک وکړو یوازینی هدف مو همدغه ډېره زیاته مننه. سلامت لږه ټوکې ټکالې کوو شوخي ولې نه، کوو ځکه ولې نه. مسافري ده خپرونه هم تفریح ده بالکل باید لیدونکي موږ ته هم ستا خپرونه ډېره خوند راکوو کله به چې په افغانستان کې وو نو د تا خپرونه ولا چې موږ ډېر یو څه به ورته پرېښوده هغه ستا خپرونه چې ده موږ به تعقیبوله کتله مو نو بیا هم زه وایم چې ډېر خوشحاله شو چې ته مو دلته پیدا کړې او دلته راغلی ډېر درته خوشحال یو لږ نه زیات درته خوشحال یو سلامت سې قربان. دا بل تنکۍ ښکلی او ګلالی ځوان چې زموږ او ستاسې هم د ګران سمسور افغانستان دی دا چې د کوم ولایت دی دا به تاسو ته وایي. ته ستړی مه شې زړګي او ځان دې معرفي کړه راته. مننه خیر اوسې صافی صاحب سلامونه تاسو ته او ستاسو لیدونکو ته. نوم مې شفیق الله دی د پکتیا ولایت یم. ماشاءالله د پکتیا د پکتیا بالکل پکتیا کې د کوم ځای؟ پکتیا کې د میرزکۍ ولسوالۍ. میرزکۍ په میرزکۍ باندې تېرېږي بیا زیاروب ته زیاروب ته رسېږو. بس د نږدې مې پکې ژوند بایللی و خاصې خدای وساتلم. زیاروب خپرونه دې لیدلې وه ورغلی وم یو ځل. بالکل د خپرونه ښکلاګانو د ټاټوبې ځای دی یار. بالکل خپرونه مې مونږ ډېرې زیاتې لیدلې. نو چا خبره چې د افغاني کلتور رسم و رواج خصوصا د پښتنو ته دی ډېرې چا غونتې اهمیت ورکړی ډېر هم لیدلي دي ډېر هم تعقیب کړي دي خو اوس چې خپل لاره د بېرته تعقیب کړې دی یعنې هغه لاره باندې مخته روان یې نو مونږ ډېر خوشحال یو او هغه تیر تاریخ د چا خبره بېرته را ژوندی کړو په خپله لار روان یې نو مونږ اوس په مسافرۍ شپې ورځې تېروو نو اوسه پورې خو مونږ مسافر یو فلحال نه امریکا ته راغلي یو یو څه ژوند څنګه دی په ایوا کې سي راپیډز کې ژوند خو یو څه ناڅه مسافرۍ ژوند نو هر چا ته معلومه ده چې یو څه ګران ده خو د افغانستان ژوند سره خو نه برابرېږي که هر څومره امتیاز بالکل خپل وطن خو ګل وطن ده هېڅکله پیدا نه شي که هر څومره جوړ ملکونو ته لاړ شو خو بیا هم بخیر تېروو به یې خو افغانستان سره خو یې نه شو برابرول. ډېره مننه شفیق جانه خبرې به کوو. زموږ بل ګران ملګری دلته ناست دی. سلامونه ستړی مه شې زړګیه ښه وعلیکم سلام صفی څنګه داسې خفه یې؟ نه یم خفه رښتیا ووایه ګلپاڼې پسې خفه شوی نغمې پسې خفه شوی امریکا کې یوه ظالمه نه یم خفه که خپل کور کلي پسې خفه یې؟ نه والله خو خیر مسافرتیا ژوند دی خامخا خفګان پکې نوم یې عبدالرحمن دی او دغه تخلیق په پروسه کې ته هم د ګران سمسور افغانستان نه راوتلې لومړی چېرته راغلې وروسته د هغې څو هېوادونه دې ولیدل چې بالاخره امریکا ته راورسېدې؟ لومړی خو راغلو قطر ته قطر نه راغلو بیا جرمني ته جرمني نه بیا راغلو واشنگټن. سفر دې ښه و؟ اوس الحمدلله شکر دی. اوس ژوند دې څنګه پیل کړی دی؟ بس الحمدلله شکر دغه مسافرتیا ژوند دی تېرېږي. تنهایي ژوند او تنهایي ژوند دی. صفی صاحب انسان ډېره مننه چې خفه یې د فکرونو کې تنها یې نو نه د زړه بلبل نشته دی. او قدرمنو دوستانو دا ښکلی او ګلالی ماشوم چې تاسو ګورئ دا زموږ دلته د خوږ ملګري زوی دی دا په امریکا کې اوسېږي نو ماشاءالله د ویښتانو سره ډېره زیاته لیوالتیا لري او ډېر زیات خوږ دی. یو سلام خو واچوه که نه نوم دې څه دی؟ عدنان. ماشاءالله عدنان امریکا دې خوښېږي؟ ژوند دلته ښه دی؟ ډېر علي په امنیت کې وخت جار شمه. مکتب ته ځي؟ مکتب ته ځي؟ څویم صنف کې؟ څه دې زده کړي دي دلته؟ ته ووایه راته اے بي سي ویلی شي؟ لږه شوخي مې ورسره وکړله. وطن درته رایادېږي؟ افغانستان؟ افغانستان ورته رایادېږي. آصف جانه په مجازي نړۍ کې چې یګان وخت ګروپ کې د قسمه هغه ستاسو لهجه کې به ډېر ښایسته غزلونه وی شعرونه وی ټوکې ټکالې کې دا اوس څنګه غلی دا خو صافی صاحب په دې کې به درته دروغجن شم دروغجن خو والله که شي خو نه شم کولی ولا او شعرونه هم نه وایم خو بیا مقصد که تاسو یې غواړئ مسافرۍ ده ملګري دي انډیوالان دي بنډار دی ګلورینه بنډار تر هغې پورې به یو څه را په یاد کړي زه به شفیق سره لږ ګپ شپ ولګوم. شفیق جانه د دې ځای بنډار دلته چې کله راټولېږئ د افغانستان څه توپیرونه پکې دي
کېدای شي لږ توپیرونه راته ووایه. که افغانستان بنډار ته وګورو دیجې ته وګورو توپیرونه خو یې زښته زیاته دي خو هغه مونږ او تاسو مینه خپله کمه کړې نه ده بلکې زیاته شوې هم ده ځکه چې مسافر یو بلکل هغه د رقم ته کینو خپلې کیسې د کلي وطن جالبې خاطرې او بل سره شریکوو بس په همدې مسافرۍ شپې ورځې تېروو نور خو د وطن بانډار سره فکر نه کوم چې برابر شي زړه خوند لري. زه فکر کوم چې وطن پسې ډېر خفه شوی زړه دې پکې پاتې دی که څه حساب دی؟ او په وطن پسې خو داسې کوم یو افغان به نه وي چې یو خو هغه خبرې یو دا بل د زړه خبره کوه سیخه خبره کوه. زړه خو سره ته ووایو بلکل به خفه وه ځکه چې د هر چا د کورنۍ غړي پاتې دي او بل د وطن خاوره د دې چې خاوره ډېر فرق لري نو زړونه خو د هر چا ټول زړونه په وطن کې پاتې شي. کیسه خو بل څه ده که ناصفه پوه شولې ماین ټکي ته ورشه که نه چې د پوښتنه څه شی ده او ځواب هغه پوښتنه بیا صرف نه پوښتنه که په هغې کې دا ډېر نه نه دومره سیریوس ته باید ورته ووایي هغه څه ورته ووایي چې په زړه کې یې لرې ساته ما کمره هم دې په خدمت کې ده نه ما خو درته ویلي چې ما ټوله زړه په وطن سره پاتې شوی خاص کس نشته ده وطن سره هر څوک حقیقت کې وطن سره خو چې څوک په افغانستان کې پیدایښت شوی ده وطن سره مینه لري نو هغه ځان ته اړخونه لري چې کوم اړخ باندې خو خیر موږ په شفر باندې ورسېدلو خو خیر هر څه چې وي. اسف جانه که دا راته ووایه چې څه سهولتونه درته برابر کړي دي دلته ستاسو بچیان ماشومان ښوونځیو ته ځي نه ځي کور یې ستاسې په خوښه نیولی دی نه دی نیولی د څو میاشتو کرایه ورکړې ده کله چې خریداري ته ځئ څه سهولتونه دي دغې په اړه باندې که راته وایه. دغه سهولتونه خو څومره افغانیان چې راغلي دي هغه ټولو ته ورکول کېږي تقریبا په هوټالونو کې ډېر وختونه تېر شوه بس د هغې نه مقصد هغه د دوی خپل سیستم د سکیجول د په هغه باندې کار کوو د هغې مخکې مقصد بد ځایونه نه دي خریداري هم ښه ده مقصد تر اوسه خو لکه کوم پوسټام چې ورکړی ده په هغه باندې د کور لپاره سودا کوي تقریبا یو څه اندازه ډالر دی چې هغه هم ورکوي د میاشتې نو د مکتب سهولتونه هم ښه دي ماشومان ځي سکولونو ته بسونه ورته راځي مقصد په وخت ځي او په وخت راځي ماشاءالله بیخي صحیح دی هر څه درست فکر کوم چې ډوډۍ موډۍ هر څه برابر دي ری به شو تا نه به لږ ښایسته ترانه یو څه واورو چې ملګري هم ناست دي او د دې په څنګ کې یوټیوب نه زموږ خپرونه مینوال ګوري که هغه لرې دي که بر دي لږ زره په دې ښکلي غږ کې دې من ونازوه خو داسې کار وکړه چې شرمېږه ما ډایرکټ پرې ورځه شرم خبره نه ده ترانوم به داسې ترانوم درته وکړم لکه ګلبهار سترګو د زمانه بیا خوبونه وړې شپه مې شوګیراوي څه دې په ما کړې شپه مې شوګیراوي څه دې په ما کړې. اشپزخانه ده نو د امریکا ژوند دی مسافري ده ملګري لګیا دي ډېر ښایسته ډنډکی جوړ کړی دی چې تاسو به د ډنډکي سره اشنا استئ یا غټې وریجې چې دا د خوست د لوی پکتیا ډېر مشهوره خواړه دي. امیر الله مچ کې ګزرګی دا راته وایه چې دا پخلی دې خپله کړی دی که کور کې دي بچیانو ده دا په ملي کړی دی نو خامخا دا خوست رواج دی کلتور دی دلته ولته چې میلمه پالنه کوي نو بیا دا ډنډکی ورته پخوي. دقیقا دا په افغانستان کې په خوست کې هم ډېر زیات مشهور و چې کله به میلمانه ورته تلل نو میلمه قدر چې به یې کو نو ډېر ښایسته ډنډکی به یې برابرو. غټې وریجې دې د کومه کړي مۍ دې د کومه کړي دي دا خو سخته دلته پیدا کېږي دلته افغانانو سټورونه دي شکر دی الحمدلله پیدا مو کړي بس راوړي دلته مو بس پروګرام په ونیو مرګري نور انډیوالان راغلي دغه هم راغوښتي دي ته راغلی بس قسمت خبرې دي قسمت راوړی ډېره زیاته مننه. څونه موده وروسته ډنډکی نوشي جان کې څونه موده وروسته مو کور کې ډنډکی برابر تقریبا د ته نه میاشتې کېږي شپږ میاشتې دا شی خوب شوم کېږي چې نه دي م خوړلي سخت به ورپسې خفه وي ډېر دا خو د وطن غذا دی چا خبره وطن خوږې مبارکې وریجې دی چا خبره ډېر سور نسي لږ نه کومه جالبه خاطره د ډنډکي نه لري؟ والا خو بس دا خو د خوستوالو چا خبره چې دا خو
ډېر صحیح بهترین کلتور ده حساب کتاب ده قوي خواړه دي ډنډکي په اړه باندې کړي دي کله چې موږ وطن کې وو افغانستان کې نو هلته خوست ته تللو پروګرامونه هم کول نو غواړم دغه د ډنډکي طریقه بیا هم راته ووایه چې څه ډول جوړیږي اول ورته می تاسې پخوئ اول وریجې پخیږي څه رقم پخیږي هغه هیوادوال چې دلته په امریکا کې میشت دي چې هغوی هم دغه لارښوونه تعقیب کړي او دلته هم دغسې مزېداره ډنډکي برابرې صحیح پوښتنه دې وکړه صفی صاحب اصلا کې د موږ تاسو افغانانو اصل ده دې نه ډېره استفاده کوو بیا بالخصوص دغه د موږ پکتیاوال چې دي دې نه ډېره ګټه اخلي دقیقا نو اوله کې چې شی کوي دغه په اوبو کې دغه می چې ده موږ ورته می وایو موږ هم ورته می وایو ټول دغه می چې ده دغه اوبو ته اچوي او جوش کوي یې تقریبا داسې یو 10 دقیقې 15 دقیقې بعد شي کوي دغه وریجه ورچوي پلابي وریجه نه ده دا ځانته وریجه ده دې ته غټه وریجه غټه وریجه وایي شابس یې نوره خو بلد سړی ګرځېدلی ډېرې نو دغه ورچوي بیا تقریبا داسې نیم ساعت څه کم یو ساعت پورې هغه دیګی پرېږدي په اور باندې که نه چې پکې مقصد شی شي جوړ شي نو هغې نه پس مقصد بس دغه یې مستې دي او دغه پسې غوړي دي د هغې نه استفاده کوي زه وایم په ډنډکي کې به د ټولو نه مهم دغه غوړي او مستې بهتر شی دغه ده چې دا نه وي خو بیا ډنډکی نه څنګه ده مننه صفی صاحب خوندور خو دومره زیاته حتی د وطن یې خوند بیخي زیاته ودې نه ویلې چې ولې ځکه چې بعد له 7 میاشتو چې 7 میاشتو بعد له تقریبا مونږ نه و خوړلی نو نن مو چې چا خبره د ده خوند ذایقه ولیدله ډېر خوندور و دا تاسو فرمایش ورکړی و امیر الله ته که نه خپله برابر کړی و دا غوړي هم راوړل ته ودرې دا چغې تاسو وګورئ اوس خوند برابر شو اصلي خوند یې اوس برابر شو که دې خپله دا برابر کړی و دا ډنډکی دا خو امیرالله یو څه پروګرام نیولی بیا په ډنډکي فرمایش خاص مونږ ورکړی و نو بل د خوست خلک تا ته بهتره معلوم دي چې ډنډکي کې چا خبره بیخي ډېر تکړه دي نو بیا د امیرالله همدغه تیار کړی و نو کومو ورځو کې تاسو راټولېږئ او په کومو ورځو کې فرمایش ورکوئ کله چې رخصت واوسېږئ په رخصتۍ باندې چې کومه تاسو رخصتۍ لرئ برابرېږئ بیا د وطن جمع ټوکې ټکالې د سفر خاطرې شریکوئ بالکل کله چې مونږ کومه ورځ رخصتي ولرو یعنې په هفته کې مونږ 2 ورځې رخصتي لرو چې هغه شنبه یو کې یکشنبه ده نو په دې کې ټول افغانان په یو ځای کې راټولېږو
مجلس یا کوم پارک یا کوم یو داسې خاص ځای ټاکو نو هغلته کینو ټوکې ټکالې زړه یادونه وطن خاطرې هغه ټول چا خبره را تازه کوو او خپل تفریح پرې کوو. ښه ډېره دي. مننه، خوشحاله شولم. دا نو دسترخوان هم دی، د دسترخوان ته ناست یو مونږ ډوډۍ خورو. نو که مهرباني وکړې یو څو ښکلي ښکلي شعرونه را سره شریک کړې. دلته مشران هم ناست دي، ملګري هم ناست دي، دوی به هم لږ زره ترېنه خوند واخلي ځکه مزېداره ډنډکی دی خو یاد بالکل ډنډکی خو مزهداره ده. شعرونه خو داسې خاص څپی صاحب ډوډۍ ده، خو خیر یو چی به درته ووایم، یو وړه غوندې لنډۍ به درته ووایم. وایي روژه راغله ته رانغلې، روژه راغله ته رانغلې، زه به د ماښام ډوډۍ له اوښکو سره خورم. دا څه وایي ډنډکی دی زړګیه، دا ډنډکي زورو لکه شي. یاره غوړي لږ زورور ورڅپی صاحب. قربان شم سبا سرویس خبره نه دا هر ټایم موږ ورور وي بس زنګ وهلی شي دا شی مېلمستیا دا بنډرونه به جوړوو، بیرون به یې جوړوو، دلته به یې جوړوو، د نور مسافر ورونه را سره دي، کومه ستونزه نشته. موږ هر څه ورور مې سر سترګې مې هر کله راشي. قربان شم، ډېره زیاته مننه کوم. عدنان جانه تا ډنډکی وخو، خوند یې وکړو، مزېدار و. څپی صاحب وبخښه، کیدای شي لیدونکو ته دغه سوال وګرځي چې کله قربا امیرالله شي کله آصف شي. دا دوی ورونه دي دواړه چې دي یو ځای اوسېږي. غوښتل مې چې دې ټکي ته اشاره وکړم. آصف جان او امیرالله دی چې دي دواړه ورونه دي، یو ځای اوسېږي، شپې ورځې تېروي، خو د ټولو نه زحمت دې سړي ډېر زیات ایستی او د آصف چې دی دا ډېر چالاکه دی. اوس یې څپی صاحب ځان بستلی ده، څه شو د کابو ټولولو په وخت کې ځان بیا بستلی نشته ده. دی، خو زه خیر دا به بیا زه بیا راګیروم، دې سره به خبرې اترې کوم. قدرمن دوستانو تاسو نه هم مننه کوم په دې هیله باندې مو چې ویډیو مو د پام وړ ګرځېدلي وي او ویډیو در سره شیر کړئ، زما چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. په دې هیله باندې مو چې نور ویډیوګانې هم تاسو ته چمتو کوم ځکه مسافر په امریکا کې هڅه مې دا ده چې د دې ژوند د دې حالات تاسو سره شریک کړم. تر بیا الله مول شه، تل دې وي افغانستان، ژوندی دې وي افغانستان. ډېره زیاته مننه.